دی د پاکستان میلمه دی، صحیح د پاکستان میلمه دی، دی په ملیشیا کې اوسیږي، د ملیشیا څخه دی رالی، چې رالی دی په خپل بیان کې وایي زه چې کله رالمه ایرپورټ ته نو زما سامان چې زما سره کوم را سره و دا تقریبا د ده سره ملګري مور سره و 300-400-500 کیلو چې دی هغه زیات سو، چې زیات سو نو بیا ما د پی آی ای سی او سره خبره وکړله، ما ویلې زما سامان زیات سلو څه چمپه وکړو، ول ده راته ویلې ول بس داسې به وکړو 50% به زه ستا سره ډسکاونټ وکړم او هغه 50% چې دی هغه راکړه. ما ورته ویل زه خو ستۍ میلمه یم، تی در بللی یم، تی در غوښتی یم او ته ماته دا خبره څنګه کوې؟ دا زه چې هندوستان ته ولاړ شم د هندوان ماته په لین کې ولاړې وایي ډاکټر صاحب رالی 1,000 نه 2,000 کیلو مې زیات راخیستې، وایي پروا نه لري، تازه دې له راوبللم او بیا چې شي بیا ویلې ول پر 1 کیلو باندې 110 رنګټ چې کوم بل بولي د ملیشیا چې کومې روپۍ د کرنسي ده دغه راکړه، هغه تقریبا چې حساب یې وکړ 21-22 لک روپۍ جوړېدلې، ول دغه راکړه نیمه یې در ماپ. ولا زه حیران سم مال دا نیمه یې هم نه غواړم، دا ول پاکستان دی. زه خو بیا وایم دا پی آی ای نه ده زموږ جهاز دومره زورورې روپۍ ګټلی سي، لیکن په عربو نه په کربو په خساره کې روان دی. زما خپله دا مشوره ده په پښو ولاړ سي، کابل له رځې په پښو ولاړ سه، اسلام آباد له رځې په پښو ولاړ سه، کراچي له رځې په پښو ولاړ سه، تر پی آی ای به ژر ورسېږه د خیره سره. 3 ورځې موږ انتظار ورته کړی دی، 1 ګنټه بعد به جهاز ځي، 15 ګنټې بعد، 8 ګنټې بعد سهار وختي، سهار څه بیا ماښام 3 ورځې موږ په اسلام آباد کې دې ته انتظار کړی دی چې پی آی ای زموږ ټکټان کړی دی، بس نو خرابي راغلې ده. ذاکر نایک یې هم پر دې خبرو راورسي، ول دا اوس پاکستان دی، ته زما څه 100 لک روپۍ پر دې غواړې چې ستا نیمه روپۍ در پاتې دي، نیمه چې دې هغه راکړه دا سی او د پی آی ای. اشه دا وطن چا تباه کوي؟ ته دومره په لویه پیمانه د خپل میلمه څه هم کرایه اخلي، نو بیا ولې دونه تباه، ولې دومره برباد یې، ولې په عربو نه په کربو خساره کې روان یې؟ نو معلومه دا سوه چې دا وطن چا تباه کوي؟ دا چې دا ناس پر کرسۍ دي دا دې خلکو تباه کوي، در په در یې کوي، بدنام یې کوي، خوار یې کوي، ذلیل یې کوي، په ګرده دنیا کې دومره وشرموي. هغه منظور پښتون اوس ویلې ول دوی موږ ته ویلې چې موږ به دا وزیر داخله اوریجنل پاکستانی دی، موږ ګوره چې چی شو، د ویلې ول پاسپورټ در بلاکومه. منظور پښتون ورته ویلې ول ته پاسپورټ را بلاکوې، په دنیا کې ته نه یې په خبر، پر خپل بدن باندې د جهان ګند وموږه، هر څوک دې څنګ ته تیار دی چې کښېني، که د پاکستان پاسپورټ ښکاره کړي داسې جس درڅه غورځي. موږ ولاړ سو کله کله به دا سفر وکړې، په لاین کې ولاړ یې چې د پاکستان ځای رالی ته سایډ ته سه، هغه چې کوم د 15 منټه کار دی هغه په 2 ګنټې 15 منټه کېږي، چې د بار کوم پاسپورټ والا دی فورا ډایرکټ خو دغه حج عمرې لره ولاړ سي تی ته درک درکوي. دا چا تباه کوي؟ ما تباه کوي، ما په مسجد کې تباه کوي، تا تباه کوي، ستا پالیسۍ غلطې دي، پر غلطه روان وي، نتیجه دې 0 را روانه ده. نن چې وطن پر 0 ودرېدی دا ستا د لاسه ودرېدی، تا ځان پرک کوي، کور دې پرک کوي، بچیان دې پرک کو، په 1 2 5 ملکو کې دې کورونه جوړ کړلو، دا مازې دي وده پرسوی نه بیا به سبا علت ناشتي بیا به ته بیا به د بچانی به د 5 ورځې دپاره راغلی پر ما بچي کوې، ملامت زه یم. سبحان الله، الله اکبر. کم بې عقل، کم بې وقوفه، کم منافق، کم کافر ستا سره دا خبره چې دا هغه مني، دا د منلو نه دي. ذاکر نایک ول پاکستان دی، ولا پاکستان دی، ول ما ته په انډیا کې ول مودي چې دی هغه تباه دی، خراب دی، ول انډیا نه ده خرابه. موږ هم دا وایو چې زموږ وزیر اعظم زموږ حکمرانان تباه دي، ستړي دي، ظالمان دي، زموږ وطن نه دی خراب.